د یو شهید سرتیري لیک خپل فامیل ته. درنو لیدونکو سلامونه. دا ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو د هر شهید او هر سرباز د زړه له حاله خبر شئ. ګرانه پلاره، پوهېږم چې زما د تابوت په لیدو به دې له سترګو اوښکې راشي، خو ګوره پلاره ته باید خپله حوصله له لاسه ورنه کړې، ځکه دا درس تا راکړی چې وطن مو مور ده او څوک چې په مور ځان نه قربانوي هغه بې غیرته بلل کېږي. پلاره هیله ده په خپله حوصله کې کورنۍ ته ډاډ ور وبخې. ګرانې مورې، پوهېږم د زړه ټوټه دې یم، خو په ما پسې به په چیغو چیغو نه ژاړې، شاید ستا ژړا مې روح نارامه کړي. ګرانه وروره، زما د موټر سایکل کلي د المارۍ په سر دي، له دې وروسته یې تا ته سپارم. هیله ده په احتیاط یې وچلوئ او هیر دې نشي چې د درسونو د ویلو تر څنګ د مور او پلار قدر وکړي. زما ګرانې کوچنۍ خورې، هغه زما د کتابونو المارۍ خلاصه کړه. هغلته تاریخ، پیغمبري کتابونه او سیرت نبوي سته. هغه زما عکسونه مې کوژدې ته ولېږه او هیله ده چې زما مرګ زر هیر کړی شي او ودې نه دردوي. زما کوزدې، په ډېرې بښنې سره چې ستا ارمان مې پوره نه شو کړی، سره جوړه دې همداسې پاتې شوه. ما ډېر وبخه چې ستا د مینې څخه د وطن مینه راباندې زوروره وه. ګرانې، په لوی ذات قسم خورم چې وطن زما وینې ته اړتیا لرله. ګرانې، د لیک د لیکلو توان نور نه لرم، لاسونه مې ریږدي. په هغې دنیا کې د لیدو په هیله مین وهلی یم، ټوټې ټوټې یم، کاغذ مې په وینو سور شوی دی. نور د تل لپاره درنه لاړم، د الله په امان. درنو لیدونکو، د ویډیو له لیدلو ډېره زیاته مننه درنه کوو. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او که څه نظر لرئ د سرتیرو په اړه نو په کومنټ کې موږ سره شریک کولی شئ. تر بلې ویډیو لوی الله مو مل.